د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد باني سیکرټري جنرال محترم اقبال حسین افکار صاحب کلیدي مقالې دپاره هغوی درخواست کوم چې راشي او پروفیسر صاحب باندې کلیدي مقاله وړاندې کړي. اقبال حسین افکار صاحب. صاحب بیا خو ستاسو مننه چې ادبي سوسایټۍ د ملګرو چې د ظاهرشاه صاحب د پړمال شاعر په درناوي کې دا دستوري را جوړه کړه. د دستوري صدر صاحب او پریزیډیم ډېرو قدرمنو محترمو غړیو ما ته مخامخ ملګرو د پښتو شعر و ادب او پښتو مینهوالو سلامونه. زما د لیکي عنوان دی د کړمان شاعر پروفیسر ظاهرشاه ظاهر. د رنګونو تناسب ته چې پسخېږي، په ښایسته ښکلي صورت چې میینېږي، د اواز په زیر و بم چې بېقرار شي، که هغه سړی نور هېڅ نه شي فنکار شي. د لفظ د معنی په سمندر کې خوړونکی، د رنګونو تناسب ته پسخېدونکی، په ظاهر او باطن ښکلي صورت مزارېدونکی او د اواز په زیر و بم بېقراره کېدونکی سړی، د یوسف خان او شیربانو د پښتني مینې په عظمت ولاړ کړمار غر په لمن کې اوسېدونکی شاعر پروفیسر محمد ظاهرشاه ظاهر، چې اوس لوی فنکار دی، د لفظونو جادوګر شاعر دی، د ګڼو شعري مجموعو خالق دی. په خپل یو غزل کې وایي: څه په خندا څه په چلچل ترېنه لاسونه تو کړي، ګل لا مسکۍ نه وي اجل ترېنه لاسونه تو کړي، ستا ماشومان یادونه راشي زما زړه ورانوي، زه یې شړمه چې ګوګل ترېنه لاسونه تو کړي، چې د دردونو انتها مې لړزوي ظاهره، زړه مې په چغو شي غزل ترېنه لاسونه تو کړي. د پروفیسر ظاهرشاه ظاهر شاعري چې بنده لولي همدغه کیفیت احساسوي، کوم نه چې د هغه د زړه د درد د څړیکو نه د غزل شعرونه جوړ شوي دي. د پروفیسر ظاهر د زړه د درد څړیکو محور غم جانان او غم دوران دی. څنګه چې پروفیسر ظاهرشاه ظاهر په خپله په ظاهر او باطن سپین سپېڅلی شخصیت دی، همدغه رنګ د هغه شاعري هم لکه د هغه د شخصیت ډېره خوږه او زړه راښکونکې ده. د غم جانان او دوران سره هغه ژوند ته په فلسفیانه نظر کتلي دي یا ګوري. په دې لړ کې د پښتو ژبې یاد او استاد شاعر، ادیب او صحافي سلطان محمد صابر د لیکونکي اقبال حسین افکار د شعري مجموعې د بیدیا سپرلی په خپله سریزه کې یو ځای لیکي: ما ته تقریبا 30 کاله پخوا بلوچ دانشور او قامپرست مشر چې تجربه کار صحافي هم محمد حسن نظامي مرحوم د شعر و شاعرۍ باره کې وویل چې کوم سړی طبعا شاعرانه صلاحیت نه لري او ذهن یې فلسفیانه نه وي، هغه که هر څومره اوچت تعلیم ولري ښه شاعر نشي کېدی. د ارواښاد سلطان محمد صابر د دې خبرې په تناظر کې چې موږ د پروفیسر ظاهرشاه ظاهر د شخصیت او شاعرۍ جاز اخلو او پلټنې کوو، نو څرګندېږي چې پروفیسر ظاهرشاه ظاهر اوچت تعلیم هم لري او طبعا شاعر هم دی او د فلسفیانه ذهن خاوند هم دی. په ګوګل کې دننه یو درمن زړه لرونکی انسان او تخلیقکار دی. دغه وجه ده چې د پروفیسر ظاهرشاه ظاهر شاعرۍ کې د غم جانان او غم دوران د خپل سخن جوړه کړې ده. څنګه چې موږ مخکې وویل چې پروفیسر ظاهرشاه ژوند ته په فلسفیانه نظر کتلي یا ګوري، نو دغه وجه ده چې هغه په خپله شاعرۍ کې د منطقي جواب په طلب ځای په ځای سوالونه راوچت کړي دي. هغه د خپلې شاعرۍ په دبستان کې د وخت د کړمان په غېږ کې لکه د یوسف خان د شیربانو لیونۍ مینې پسې
پلټون ښکاري او چرته چرته د خپل ځان او جهان او جانان د حقیقت د معلومولو په لټون کې لکه د لیوني فلسفي غني خان سرګردان دغه وجه ده چې هغه ته خپل ځان د مینې د لټون په سبب د خوب او خیال په دنیا کې په ژوندوني مرګوړی او فنا ښکاري داسې ښکاري لکه خوب کې چې ګویا یم زه په خپله نه پوهېږم چې څه وایم عجیبه شان موهومي فضا کې ژوند کړم په ژوندینه هم مرګوړی یم فنا یم زه د خپل ځان په لټون یم ځان مې کوم دی هسې وایمه چې دا یمه زه دا یم د پروفیسر ظاهرشاه ظاهر د معاش وسیله د اردو ژبې استادي ده د خیبر پښتونخوا په مختلفو کالجونو کې د اردو ژبې پروفیسر په حیث ژوند تېر کړی دی او د ګورنمنټ کالج ثوابې څخه د اردو څانګې د چیرمین په حیث ریټایر شوی دی خو هغه شاعري په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې کړې ده تر اوسه یې 14 شعري مجموعې د پښتو ادب ته ورپرځو کړي دي خو متاسفانه تر اوسه د خپلې سیمې ثوابې سره د پښتونخوا یوه سیمه کې هم د پښتنو دا ښاغلی او سپېڅلی شاعر چا نازولی نه دی په ګرده پښتونخوا کې کلیزې مشاعرې کېږي سپرلیزې مشاعرې کېږي د شمار څو مشاعرهبا شاعران خلک ډېر په درنښت دې مشاعرو ته ورغواړي نازوي ښه کار دی زه د ملګرو دا هڅه ستایم خو په کار دی چې ملګري په دغه مشاعرو کې د پروفیسر ظاهرشاه ظاهر په څېر ښاغلي سپېڅلي سنجیده شاعران هم وروبلي له دې سره به د دې دا مشاعرې نورې هم مقصدي کېږي قوم ژبې ادب ته به ترې ګټه رسي هېڅ چاته نه ښکاري یادونه سوځي زما په زړه کې ارمانونه سوځي ستا تورو سترګو کې دنیا پرته ده زما ګوګل کې جهانونه سوځي د کړمار نختر ایره ایره شو سمې چې اور واخیستو غرونه سوځي څنګه چې موږ بره ویلي دي پروفیسر ظاهرشاه ظاهر زیاته تره شاعري په پښتو ژبه ده په اردو ژبه د هغه 2 کتابونه ما لوستي دي یو د هغه د خپل یو شاګرد مشال خان په کردار دی بل د نومیاله فلم سټار محمد علي سره د هغه د لیونۍ مینې په جذبه اړه دی د فلم سټار محمد علي چې ظاهرشاه صاحب یې تل د علي بای په نوم یادوي د کتاب څرګندېږي چې د هغه سره د ظاهرشاه صاحب د مینې تړون یا رشته یو اړخیزه نه ده فلم سټار محمد علي هم د پروفیسر ظاهرشاه پښتني مینې ته په درنه کتلي دي او دته یې د کشر ورور درنښت ورکړی دی د هغه ثبوت دا دی په دغه کتاب کې نور ثبوتونه هم شته او یو ثبوت دا دی چې فلم سټار محمد علي د پروفیسر ظاهرشاه په یوه شعري مجموعه د وختونو کړمان کې په یو صفحه د اردو لیک شامل دی ښاغلی محمد علي د دغې لیک نه دا راڅرګنده شوه چې دوی په اردو کې هم شاعري کړې ده ښه یې ځکه کړې ده چې هغه ستایلې ده د پروفیسر ظاهرشاه علی بھائی په دغه خط کې لیکي ظاهرشاه ظاهر کی شاعری کوڈ ظاهرشاه ظاهر کی شاعری میں نے پڑھی ہے اور نہ سنی ہے البتہ اس کے اردو نظمیں سنی ہے جو اچھی لگی ہے اس لیے پشتو شعر و ادب میں اس کا کیا مقام بنتا ہے اور کوئی مقام بنتا ہے بھی یا نہیں اس کا فیصلہ پڑھنے والوں پر چھوڑتا ہوں क्योंकि रद्द व कबूल का हक सिर्फ पढ़ने वालों का होता है लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो जो कुछ महसूस करता है इसका इज़हार बड़ी बेसाख्तगी के साथ कर देता है और मेरे ख्याल में यही एक सच्चे शायर की सबसे बड़ी निशानी है ज़ाहिर बड़ा शायर ना सही लेकिन एक सच्चा शायर ज़रूर है और ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ अनकोट
څنګه چې ما مخکې وویل چې د ظاهر شاه ظاهر اردو شاعري ما نه ده لوستې، خو د اردو نثر مې ورله لوستی دی. د دغې کتابونو د لوستو وروستو مې پروفیسر ظاهر شاه ته یو ورځ ویل کاش چې تاسو دا کتابونه په پښتو ژبه لیکلي وی، نو د پښتو د رپورتاژ نګارۍ په صنف کې به مو دوه غوره کتابونو اضافه شوې وه. ولې چې د دغې کتابونو اسلوب رپورتاژ نګارۍ ته ورته دی او پښتو کې دغه صنف هم لا پنځه نه دي ختم کړي. پروفیسر ظاهر شاه د غزل سره نظمونه لیکلي دي. د هغه دغه نظمونه هم لکه د هغه د غزلونو زړه راښکونکي دي. په دې لړ کې که به یو لیکوال محقق دې ته د یو صنف شاعر ویلو کې مشکلات احساسوي، بیا هم موږ دا په ډانګ ویلی شو چې د پروفیسر ظاهر شاه ظاهر په نظم هم بنده د غزل مینه ماتېږي. یو خبره دا چې یو وار ظاهر شاه صاحب ته ما وویل چې زه ستاسو نظم لولم نو ما ته د قمر راهي صاحب عکس را مخې ته شي. د خبرې مطلب دا چرې هم نه دی موږ د ظاهر شاه صاحب د قمر راهي نقل کړی دی، بلکې دا خبره موږ داسې هم کولی شو چې ځمکه د هغه د اسلوب یې خپل دی. د دومره لوی شاعر سره نږدې کېدل باوجود خپل انفرادیت قایمول ګران کار دی. داسې هم د ظاهر شاه صاحب په څېر استاد شاعر کولی شي. د سپرلي هوا په هر څو چیرخاني کوله، زه به د کور په چت هم ستا په انتظار کې ناست وم. ما لوبې څه کړې وې ځکه چې عادت مې نه و، ستا نه بغیر به زما لوبو کې زړه نه لګېدو. نری هوا په سمه رانه ساه ایستله، زما په لاس کې باډیوه به هم مړه غوندې شوه. دې کې ناڅاپه به اواز ستا د خندا چې راغی، سم جلترنګ غوندې سرونه په سرور کې راغلل. ښاغلی ظاهر شاه ظاهر صاحب چې د اردو څانګې د چیرمین په حیث د ثوابی کالج ریټایر شو، نو دا سوټه علاقه د زړ ثوابی نه اسلام آباد ته سره د بچو را په کډه شو، په دې هیله چې بچي اعلی تعلیم حاصل کړي. کله چې د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد ملګري د دې خبر شو، نو هغه د پروفیسر ظاهر شاه ظاهر سره تماس ونیو. هغه د خپل تنظیم په ډېر درنښت برخه جوړ کړو. ګڼ اجلاسونه او لویې دستورې د ده په صدارت کې وکړې او په ځینو دستورو کې ورته د مشر مېلمه او اعزازي مېلمه درنه ورکړو. ستاسو د کلي اخري سندره په ځای ولاړه د وختونه سوځي، د خدای دپاره کله راځه، ورځې هفتې میاشتې کلونه سوځي. نن چې مې ولیدې یقین ګم شو چې په ظاهر د خلکو زړونه سوځي. زړه د هغه چا په چا سوځي چې د زړه خاوند وي. په دې حواله د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد ملګري د زړه خاوندان دي، غنیان دي، حساس دي. په شعوري توګه یې هڅوي چې د پښتو دغسې ښاغلي او سپېڅلي شخصیتونه په ژوندون یې ونازوي او په خپل نوي کول یې وروپېږي. د یادونو زیړی نور چې پکې ډوب شي، د شفق په وینو سور زما ګوګل شي. ستا یادونه عجیبه رنګونه راوړي چې په منډه زمه پاتې راشي. حاصله مې د ټول عمر مبتل شي او ژوندون هغه معما نه د ظاهره چې د عقل په خبرو کې به حل شي. نو د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد د ملګرو زړونه لکه د شفق په وینو سره دي. ولې چې د خپل قام، ولس، ژبې او کلتور په کورني یادونو رنګ دي. د نن په تناظر کې
د سباني روښانه سباوون دپاره د خپل خدای ورکړي صلاحیتونه په کار راولي، منډه نه وهي، ډېر په صبر استقامت د ژوند په دې لاره خپل منزل ته په مزه مزل کوي. د خپل 27 کلن عمر په دې پړاو کې د دې ادبي تنظیم ښاغلو ملګرو په یو ناسته کې د سوسایټۍ د چیرمن سید محمود احمد په صدارت کې او د سکرټر جنرال ښاغلي سردار یوسفزي په نظامت کې د پښتو د دې نازولي او ښاغلي شاعر په درناوي کې د یو دستوري تابع کولو پرېکړه وکړه چې نن د جنوري په 23مه نیټه کال 2023 د 9 په ورځ ماسپښین 3 بجې د اکاډمي ادبیات په کانفرنس هال کې ملګرو لکه د نور کله په شان عملي کړه. په دغه ناسته کې ملګرو په خپلو دغه خبرو کې د پروفیسر محمد ظاهر شاه ظاهر د 14 شعري مجموعو په نومونو کې د کړمار د لاحقې او سابقې په توګه راوړل شوی دی. دغه رنګ دغه د ټولو 14 شعري مجموعو په غالب شعرونو کې د کړمار بیا راوړل شوی دی. نو بده به نه وي چې د پښتو د نازولي شاعر ته موږ د کړمار شاعر ووایو. خپل فولکلوري اثار، تاریخي اثار په شعر کې د راوړلو په هنر هغه څوک پوهېږي څوک چې د فولکلور په اهمیت او افادیت نه خبر وي. پروفیسر ظاهر شاه ظاهر په کړمار ورک لیونی معین دی. د هغه دې لیونۍ مینې کړمار عمل کړی دی. د رڼا په زړه کې پټ د تیرو کور یم، د تیرو غېږه کې ستوری د سبا یم. هر انسان په تفاوت ته پیدا شوی، ځکه ډېر هم ستا په شان یم و جدا یم. وخت یو سوال دی جواب نه لري ظاهره، زه یې هسې په جواب پسې لګیا یم. ډاکټر محمد همایون هما د ظاهر شاه صاحب شعري مجموعه وخت د کړمان په څوکه ودرېدو په سریزه کې لیکي د ظاهر شاه په شاعرۍ کې د نورو ذکر شوي رنګونو نه پرته د ځان پوهنې هڅه زیاته څرګنده ده. سوالونه دي چې هغه غزل پرې ښایسته کړی دی او د لټون لید کې دي چې د شاعرۍ ششمهل یې پرې روښانه کړی دی. سلګۍ ژوندونه خدایږو که څه پوهه شومه، ای د مرګي مضمونه خدایږو که څه پوهه شومه. پوهه نیمګړې ده لا عقل پس نه پوهېږي. خوځي خالي سرونه خدایږو که څه پوهه شومه. لاره چې ورکه شي منزل به څنګه خپې ښکلوي. سیلۍ چې وړي خاپونه خدایږو که څه پوهه شومه. د کړمار شاعر ظاهر شاه ظاهر ټوله شاعري د لوستو وړ ده. هغه چې هغه کوم سوالونه راپورته کړي دي د کړمار شاعر ظاهر شاه ظاهر ټوله شاعري د لوستو وړ په دې ده چې هغه د سوالونه راوچت کړي او سوالونه راپورته کول ژوند د حرکت مترادف دي. خدای پاک وایي په حرکت کې برکت. سید محمد ظاهر شاه ظاهر څوک چې د سید محمد یعقوب باچا زوی دی، د ورثوابۍ رزق اسوټا کلي اوسېدونکی دی. په سرکاري کاغذونو کې د زېږېدنې نیټه 1958 ده. د هغه په خپله وایي چې زما 2 کاله زیات لیکلی شوي دي. زما د زېږېدنې کال 1960 دی. د ظاهر شاه باچا پلار د اسلام آباد د آبادېدو په کلونو کې د واک د اسلام آباد SDO او تر 2 جماعته پورې سبق ظاهر شاه ظاهر په اسلام آباد کې ویلی دی. د پلار د روډ په اکسیډنټ کې د وفات نه پس خپل کلي اسوټا ته لاړل. د 14
ثوابه کې تعلیم حاصل کړو او ماسټر ډیګري په اردو ادبیاتو کې د پنجاب یونیورسيټي واغسته. وروسته د ثوابه ډیګري کالج کې لیکچرار په حیث ملازم شو او دا فل پروفیسر په حیث د ثوابه کالج نه د اردو څانګې د مشر په حیث ریټایر شو. د ظاهر شاه ظاهر مشر ورور سید جمال الدین باچا د اټامیک انرژي ګریډ 20 اعلی چارواکي په حیث ریټایر شوی. هغه نن سبا په کلي کې اوسي. ظاهر شاه ظاهر د بچو سره په ګلزار قاید اسلام آباد کې اوسي. د پروفیسر ظاهر شاه ظاهر په باب نه یا د استاد شاعر قمر رئیس خپل منظوم پردونه کوم چې د ظاهر شاه ظاهر په شعري مجموعه وخت د کلمات په سوکا کې چاپ دی لیکي. کله ناکله چېرته زه چې ترې نظمونه اورم دغه نظمونه مې د زړه تارونه وټنګوي. هر نوی خیال د خونو ټکو کې راواچي غاړي په هر یو فکر یې ګمان مې د الهام چې کېږي چې د شهرت نه لرې تخت کې بېنګار شاعر دی. د خپل احساس په سولي ژوند د خپل احساس په سولي ځوړم د زړه وینې چې څښي. د ظاهر شاه غوندې فنکار کم امیزه هم دی. دا مې یقین دی یو ورځ به پښتو